شعر نه لیکم حالات مې کړي مجبوره شاعري ته شعر نه لیکم حالات مې کړي مجبوره شاعري ته نو ځکه ورکوم وخت برپوره شاعري ته او څوک اوتې بوتې ولیکي کتاب ترېنه شایع کړي څوک اوتې بوتې ولیکي کتاب ترېنه شایع کړي بیا څوک ورکوي وخت داسې بېسوره شاعري ته او نو پوه شوم چې په شعر کې علامت درته ځان ښکاري نو پوه شوم چې په شعر کې علامت درته ځان ښکاري دا ته مې واه واه نه کوې تر بوره شاعري ته مننه اوس محترم نوران شاه صاحب ته خواست کوم چې خپل کلام راته ووایي محترم نوران شاه صاحب ډېره مننه مهرباني شروع کوم په نامه د لوی خدای چې ډېر مهربانه او بخښونکی دی صدر صاحب او د ملګرو په اجازه یو غزل دی په ژوند مې داسې ګران لکه ګوهر کا په ژوند مې داسې ګران لکه ګوهر کا بس له مرګه وطن خاړې په ما غر کا تږی تږی محبت صحرا کې ورک یم تږی تږی محبت صحرا کې ورک یم یو احساس کې خپل جمال یو احساس کې خپل جمال په ما کوثر کا د شباب غرور سیلاب څخه راوځه د شباب غرور سیلاب څخه راوځه بیا د کومه اراده ده زما خبر کا ستا شمشاد کدو قامت په ما اور بل کړو تا شمشاد کدو قامت په ما اور بل کړو ستا شمشاد کدو قامت په ما اور بل کړو تورو سترګو کجل بیا راته خنجر کا ډېر زبردست تذکره دې څنګه وکړم په لمحه کې تذکره دې څنګه وکړم په لمحه کې ذکر یار په نوران توره شپه سحر کا محترم شاه صاحب چې خپل خوږ کلام یې راته پیش کړي